چې د ګل په شان لالې دې رانه واغېسته بېننګه د ګل په شان لالې دې رانه واغېسته بېننګه په تور پیکي دې کونډه کړم به هم دې نه جنګه او رڼا پسې د امن د لاټې نه شاته نه وه چې ناوې د بارودو لوګو دومره کړه بدرنګه او زه نه غواړم چې بل ځلمی په خامو بریتو مړ شي او پېغله دې د مینې په پېغور کړي خلک تنګه ټولو ته ډالۍ یو شعر شرمۍ صاحب ته ډالۍ دی. ملګرو دا ریحان زیب هغه د وړو سره وړوکې او د لویو سره لوی و. لکه تاسو به د دې ډېرې زیاتې ویډیو داسې کتلي وي په کم کې چې ورسره داسې کشران ناسي نو د هغو سره یو خپل ګپ لګوي بیا چې د مشرانو په محفل کې ناسي د هغو سره یو خپل ګپ لګوي. یعنی که مونږ وګورو کم د سیاست په لحاظ سره دې نه علاوه نور د اخلاقو په لحاظ سره ډېر زیات یو ښه او برابر انسان و. که تاسو هسې لکه مونږ به په خپلو معاشرو کې وګورو کوم سیاستدانان چې ګرځي نو هغه چې کم ګرځي نو د خپل مفاد دپاره به داسې یو کار کوي یا به څه د لالچ دپاره به یو داسې کار کوي. خو که تاسو ریحان زیب والئ نو د ریحان زیب لکه د دې اوس سیاست نه د دې نه مخکې دا چې کوم د ځوانانو د تحریک دپاره راپاڅېدلې او د دې علاوه کوم د باجوړ کوم حقوق چې و هغه یې چې غوښته او بل طرف ته که تاسو د هغه کوم غربت ته وګورئ یعنې دونه څه مالداره هم نه و چې هغه راپاڅېدلی و د خلکو سره خپل کور یې هم نه و هغه هم د کرایې په کور کې اوسېده او د نورو خلکو کوم حقوق چې دي هغه یې غوښته. ډېر زیات خفه شو ډېر زیات خپېمانه شو چې آیا ریحان زیب هغه خلکو ته که په مړینې باندې ورته ډېر زیات خوږ خو که په ژوندینې باندې تاسو وګورئ نو دونه چا هغه د هغې پروا نه وه کړې خو د بده مرغه څه ذلیله خلک راپاڅېده او هغه چې کوم دی هم ویشتو او د دې دنیا نه هغه لاړو. نو کم دغه یو نظم یې راغلی و هغه نظم ما غوښته چې د خپل کتونکو سره هغه شریک کم. تاسو سره ما ویل دي چې د هغه پورې به مونږ خپل حواز اوچتو د ریحان زیب دپاره تر څو پورې چې کوم دی د هغې قاتل هغه نه وي نیولی شوی نو د هغې پورې به زموږ کوشش چې دی هغه جاري وي چې مونږ دا په حکومت باندې زور راولو چې د هغې قاتل چې دی هغه زر تر زره ونیسي. نو دغه لنډه شان ویډیو و تاسو سره شریک کړه انشاءالله بل ویډیو کې ملاوي. الله حافظ.